ورته وایي ډاکټر صاحب وایي سړی چې لو کوي نو برید کوي له سیډه سړی سړی چې لو کوي نو برید کوي له سیډه سړی که په لاسو کېږي خو کار اخلي له بلیډه سړی منته به په ګو پیاسې لاس چګی ایثار به یې بیا ته به په ګو پیاسې لاس چګی ایثار به یې بیا خلک اوس ډېر تیز دي اوس نه پرېږدئ ترېډه سړی مل سړی چې 4 ګریډ وي په 4 ګریډ به خبرې کوي سړی چې 4 ګریډ وي په 4 ګریډ به خبرې کوي خبر اول شروع کوي له خپله ګریډه سړی او مل موږ خواشنا ده چې تس لاس ورلو ګګر سي داسې موږ خواشنا ده چې تس لاس ورلو ګګر سي داسې لکه کونګري ته چې ور وختنی وي ګېډه سړی په دې خوار سړی خبر وي چې مړېږي سړی په دې خوار سړی خبر وي چې مړېږي سړی خو خبره دا ده چې خبر نه وي له ډېره سړی او غزل ورته وایي وایي په شپه به مې ښکاره کړې په رڼا به مې ښکاره کړې ته خانده مه د غاښو په برېښنا به مې ښکاره کړې وایي ته داسې ماته مه وایه چې زه به دې په دار کړم ډاکټر صاحب ته داسې ماته مه وایه چې زه به دې په دار کړم ای ښکلې د نازونو په وینا به مې ښکاره کړې ته خانده مه د غاښو په برېښنا به مې ښکاره کړې او ما مه غواړه ګودر ته د دنیا راپسې پام شو ما مه غواړه ګودر ته د دنیا راپسې پام شو دنیا ته به ښکاره شي په دنیا به مې ښکاره کړې ته خانده مه د غاښو په برېښنا به مې ښکاره کړې امید صاحب بیا ورته وایي چې په دشت د تخیل کې نری شرنګ ستا د بنګړیو تنها به مې لمبه کړي تنها به مې لمبه کړې یک تنها به مې ښکاره کړې ته خانده مه د غاښو په برېښنا به مې ښکاره کړې او ما اخوند رفیع له لاسه مه راکاږه په کوڅو کې ما اخوند رفیع له لاسه مه راکاږه په کوڅو کې مجنون به مې ښکاره کړې دیوانه به مې ښکاره کړې ته خانده مه د غاښو برېښنا به مې ښکاره وسلام